جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کومه د لوی الله د هغې پاکې نامې نه چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ ټولو زده کوونکو د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو تاسو هم په کلاس باندې بسم الله ووایئ او شروع د بسم الله نه وکئ. ګورئ ستاسو دا یو لایک نه دی او دا ستاسو کمنټ دا ماته ډیر زیات ډاډ راکوي. دا زه چې زر لګیا یم او ستاسو دپاره هره ورځ کلاس تیارومه نو دا ستاسو دغه لایک دی او ستاسو دغه کمنټس دي چې ماته ډاډ راکوي او ماته دا وایي چې شابه که کلاسونه تیاروه. ماته ډیر ډاډ میلاویږي. ستاسو به د دغې لایکونو او د کمنټس ډیره مننه خو هم وکړمه. نن ما په دې کلاس کې ستاسو دپاره راوړی دي د انګلیش سنټنسز او دا داسې سنټنسز دي چې تاسو یقین وکئ په دې سره به ستاسو انګلیش ډیر زیات ښه شي، ډیر به امپروو شي. تاسو کوشش وکئ چې دې ته په توجه سره وګورئ او دا په غور سره واورئ. د دې د زده کولو کوشش کوئ او تاسو یې را سره هم بار بار وایئ چې دا انګلیش او دا سنټنسز تاسو په ذهن کې کینی. اولنۍ به زه په پښتو کې یو خبره وکړمه. ما ستا د خوشحالولو دپاره هر څه کړي. داسې مونږ وایو که نه چې ما ستا د خوشحالولو دپاره هر څه کړي دي. I did anything to make you happy. I did anything to make you happy. ما ستا د خوشحالولو دپاره هر څه کړي. یعنی ما هر څه کړي دي. ښه او بد مې نه دي کتلي خو ستا د خوشحالولو دپاره مې کړي دي. داسې که مخکې زه بله په پښتو کې یو خبره وکړمه، هغه هر وخت ستا په باره کې خبرې کوي. یعنی هغه هر وخت لګیا وي ستا په باره کې خبرې کوي. داسې خبرې زموږ په معاشره کې ډېرې زیاتې کیږي. نو د دې انګلیش به تاسو څنګه وایئ؟ He talks about you all the time. He talks about you all the time. هغه هر وخت ستا په باره کې خبرې کوي. زه به کلاس به په مخ کې باندې بوزو. دا کوم کسان چې اوس مونږ لایف ګوري نو تاسو کمنټ هم ماته کوئ. ماته پې ډیر ډاډ میلاویږي او دې کلاس ته یو لایک هم ورکوئ. ګورئ ښه مخکې زه یو خبره په پښتو کې کومه. ماته پته نه وه چې هغه راځي. یعنی ماته دا پته نه وه چې علي مونږ کره راځي. نو که تاسو داسې ووایئ چې ماته پته نه وه چې هغه راځي. I didn't know he was coming. I didn't know he was coming. ما ته پته نه وه چې هغه راځي. نو د دې جملې نه تاسو ډیر انګلیش زده کولی شئ. داسې مخکې ګورئ بلې خبرې ته. ما امید کوو چې ته به داسې وایي. یعنی تا نه زما دا امید و چې ته به داسې وایي. I was hoping you would say that. I was hoping you would say that. ما امید کوو چې ته به داسې وایي. خاجي ګورئ مخکې بلې جملې ته وګورئ. ما ته پته ده چې دا ستا دپاره څومره اخم دی. یعنی ما ته پته ده چې دا څیز ستا دپاره څومره اخم دی. I know how much it means to you. ما ته پته ده چې دا ستا دپاره څومره اهم دی. I know how much it means to you. ما ته پته ده چې دا ستا دپاره څومره اهم دی. یعنی ما ته پته ده چې دا څیز ستا دپاره څومره اهم دی. او داسې که تاسو بیا داسې ووایئ. ګورئ ما ته پته ده چې ستا پلار ستا دپاره څومره اخم دی. داسې خبرې مونږ کوو که نه. ما ته پته ده چې ستا پلار ستا دپاره څومره اخم دی. I know how much your dad means to you. ما ته پته ده چې ستا پلار ستا دپاره څومره اخم. I know how much your dad means to you. ما ته پته ده چې ستا پلار ستا دپاره څومره اخم دی. او که بیا تاسو داسې وایئ چې هغه ماته ویلي دلته د میلاوېدو. یعنی هغه ماته ویلي دي چې دلته کې به میلاویږو. He told me to meet her. He told me to meet her. د he told me مطلب شو هغه ماته ویلي to meet her چې دلته به میلاویږو. He told me to meet her. د ټول مطلب د ټولې جملې مطلب معنی څه داسې شوه چې هغه ماته ویلي دلته د میلاوېدو. یعنی هغه ماته دلته د میلاوېدو دپاره ویلي دي. ښه مخکې به لاړ شو
دا ډیره پیچیده حالات دي. مونږ وایو کنه چې دا ډیر کمپلیکیټډ یعنی پیچیده حالات دي، ګډ دي حالات سم نه دي. This is a complicated situation. This is a complicated situation. دا ډیر پیچیده حالات دي. زه په چا اعتبار نه کوم. I never trust anyone. I never trust anyone. زه په چا اعتبار نه کوم. په هر چا باندې اعتبار کول ښه خبره نه ده. دا سنت طریقه هم ده چې په هر چا باندې به اعتبار نه کوي، خو په هر چا باندې به نا اعتباري هم نه کوئ. زما د ملګري په باره کې داسې خبرې مه کوه. مونږ وایو کنه چې یار بس که زما د ملګري په باره کې داسې خبرې مه کوه. Don't talking that way about my friend. Don't talking that way about my friend. زما د ملګري په باره کې داسې خبرې مه کوه. هغه ماله دمکی راکړه. He threatened me. He threatened me. هغه ماله دمکی راکړه. نن سبا دمکیانې هم ډېرې زیاتې شوي دي، نو که تاسو داسې threaten وایي دمکی ورکولو ته، threat وایي دمکی ته. threaten یې سیکنډ فارم شو. he threatened me. هغه ماله دمکی راکړه. فضول بهانې مه جوړوه. Don't make stupid excuses. Don't make stupid excuses. فضول بهانې مه جوړوه، یعنی هسې بهانې مه جوړوه. که دا کار نه کوي نو مه یې کوه، خو بهانې مه جوړوه. Don't make stupid excuses. فضول بهانې مه جوړوه. ته د هغه په نظر کې راغلی یې. You are under his eyes. You are under his eyes. ته د هغه په نظر کې راغلی یې. ته دا وران کارونه کوي، خو ګوره ته د هغه په نظر کې راغلی یې. داسې خبرې هم مونږ ډېرې کوو. You are under his eyes. ته د هغه په نظر کې راغلی یې. ما هغه وانه اورېدو. I did not listen to him. ما هغه وانه اورېدو. I did not listen to him. ما هغه وانه اورېدو. آیا دا ستا په وس کې دی؟ یاره دا کار ته کولی شي، دا ستا په وس کې دی، دا ستا د لاس نه لاندې دی. داسې خبرې مونږ کوو که نه چې آیا دا کار ستا په وس کې دی؟ نو که تاسو داسې وایې په انګلیش کې څنګه ویلی شئ؟ Is it within your reach? Is it within your reach? آیا دا ستا په وس کې دی؟ یعنی دا ته کولی شي؟ مخکې ځو، مخکې وګورئ. زه د روپو اوږی نه یم. I am not after money. I am not after money. زه د روپو اوږی نه یم. دا ډیر ګران کار دی. دا زه چې کوم کلاسونه جوړوم یقین وکړئ چې دا ډیر ګران کار دی. تاسو خو په تیاره وګورئ که نه، دا د لګیا یې تاسو یې ګورئ، دا تاسو ته تیار شوی، خو دا ډیر په محنت خوارۍ سره تیار شوی. نو که زه داسې ووایم چې دا ډیر ګران کار دی، نو په انګلیش کې به څنګه وایم؟ It is an apple task. It is an apple task. اپل وایي ګران ته، مشکل ته. دا ډیر ګران کار دی. یوه خبره پکې ډیره د مزې راغله. ګورئ، مور ستا دپاره جینۍ لیدلې ده. یعنی مور ستا دپاره جینۍ لیدلې چې تا ته یې وغواړي، تا ته یې وکړي. Mother has chosen a girl for you. Mother has chosen a girl for you. girl وایي جینۍ ته. مور ستا دپاره جینۍ لیدلې ده. هغه بکواس کوي. He is saying rubbish. rubbish وایي بکواس ته. He is saying rubbish. هغه بکواس کوي. تاسو چې دا کوم کسان مونږ لایف ګورئ، مهرباني به وکئ دې کلاس ته به لایک هم ورکئ او کمنټ به هم وکئ چې تاسو زه ووینم. مخکې ځو. He is saying rubbish. دا خو وشو، هغه بکواس کوي. داسې خبره نه ده. It's not the matter. It's not the matter. داسې خبره نه ده. یاره ته چې دا خبره څنګه کې، داسې خبره نه ده. نو که تاسو داسې وایي، ویلی شئ په انګلیش کې It's not the matter. داسې خبره نه ده. زما د زړه دړکن تیز شوی دی. My heart beat has faster.
my heart beat has fastened. زما د زړه دړکن تیز شوی دی. هغه پسې رد بد مه وایه، یعنی هغه پسې خسې بکواس په زول خبرې مه کوه، رد بد پسې مه وایه. Don't bad mouth him. Don't bad mouth him. هغه پسې رد بد مه وایه. د بیډ موت مطلب دی بد رد ویل، یعنی سپکې سپورې ویل، چاته کنزل کول، دې ته په انګلیش کې وایي بیډ موت، خرابې خبرې کول. زه تا ته یوه خبره وکمه، موږ ملګري ته وایو که نه چې راشه زه تا ته یوه خبره وکمه، سوالیه نشان دی. Shall I tell you something? Shall I tell you something? زه تا ته یوه خبره وکمه، بیا د هغه مرضي ده که هغه تا ته وایي چې او خبره راته وکړه نو ستاسو که په زړه څه وي هغه ورته کولی شئ. زما دا مطلب نه و. I did not mean it. I did not mean it. زما دا مطلب نه و. یعنی تا زما د دې خبرې نه غلطه فایده واخیستله خو زما د خبرې دا مطلب نه و. نو که تاسو داسې وایئ چې زما دا مطلب نه و، I did not mean it. زما دا مطلب نه و. ګورئ ته چا سره ملاوېدل غواړئ، زمونږ ځای ته څوک میلمه راشي که نه، مونږ هغه ته وایو که نه چې ته چا سره ملاوېدل غواړئ. Who do you want to meet? Who do you want to meet? دا هم سوالیه نشان دی، یعنی د هغه نه تپوس کوو که نه چې ته چا سره ملاوېدل غواړئ. Who do you want to meet? صرف یو ځل داسې شوي یا صرف یو ځل داسې شوي وو، که تاسو داسې ووایئ که نه چې صرف یو ځل داسې شوي وو، یار ما سره خو په ژوند کې صرف یو ځل داسې شوي وو. Is it just happened once? Is it just happened once? صرف یو ځل داسې شوي وو. ګورئ د ویرې خیس خبره نه ده، یعنی ویرېږه مه، د ویرې خیس خبره نه ده، ښه ډاډه راځه. There is nothing to fear. There is nothing to fear. د ویرې خیس خبره نه ده. دا خپل کور وګڼه، یعنی دا زما کور داسې وګڼه چې دا زما خپل کور دی. داسې خبرې خو مونږ پښتانه ډېرې کوو. Make it your home. Make it your home. دا خپل کور وګڼه، یعنی دا داسې وګڼه چې زما کور دی. Make it your home. دا خپل کور وګڼه. د سخت کار نتیجه کامیابی وي. یقینا چې څوک سخت کار کوي که نه، د هغې نتیجه، د هغې ریزلټ کامیابی وي. هغه کامیاب وي، همیشه کامیاب وي. Hard work result in success. Hard work results in success. د سخت کار نتیجه کامیابی وي. تاسو هم محنت کوئ. ګورئ که محنت نه کوئ نو تاسو په انګلیش زده کولو کې هیڅکله کامیابي نشئ موندلی. که کامیابي غواړئ نو محنت کوئ، توجه به مو ډیر ضرورت وي او د زده کولو به ډیر کوشش کوئ. په هر کلاس کې درته بار بار وایم چې یو څیز هم بغیر د محنت نه نه کیږي. زما خو صرف دلته تاسو ته راوړل دي، دلته تاسو ته د هغې ترجمه کول دي، نور په تاسو باندې ډیپینډ کوي چې تاسو دا یادوئ او که نه یادوئ. نو که تاسو لږ محنت کوئ دا به تاسو ته یادیږي او تاسو ته به ډیره فایده کیږي. مونږ سره ګورئ اخیری یو جمله دوه پاتې دي. زه صرف هغه په نوم باندې پیژنم، یعنی زه هغه نور نه پیژنم، صرف نوم مې د هغه اوریدلی دی او په نوم باندې پیژنم. I just know him by name. I just know him by name. زه صرف هغه په نوم باندې پیژنم. او ګورئ مخکې یوه بله خبره، هغه نن سبا په چوټۍ دی. He is on leave these days. هغه نن سبا په چوټۍ دی. He is on leave these days. هغه نن سبا په چوټۍ دی. په الله یقین ساته. د دې کلاس به دا اخیری جمله هم کومه تاسو لږ سوچ وکړئ چې دا تاسو په انګلیش کې څنګه ویلی شئ چې په الله یقین ساته. 1 2 3 4 5. اوس یې درته زه وایم. Have faith in God. Have faith in God. په الله یقین ساته. Have faith in God. په الله یقین ساته. مونږ لا په الله باندې یقین ساتل پکار دي.
هم په دې ځای باندې د نن کلاس اختتام کوو. دا به پای ته رسي. که ژوند وي زه به راځم د یو بل نوي کلاس سره. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یئ الله مو خوشحاله لره، کامیابه مو لره. د لوی الله په امان.